طالبانو بیا څه کړي؟ سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. په AFJ پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFJ پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. د بریتانیا د ګارډین په ګډون یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو خبر ورکړی یو بریتانوي وګړی چې ګرانټ بیلي نومیږي او افغانستان کې کار کاوه د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د ورځپاڼې د ریپورټونو له مخې ښاغلی بیلي شاوخوا 50 کاله عمر لري او د انګلند د جنوب اوسیدونکی دی چې له ورکېدو مخکې افغانستان کې د یوې نادولتي موسسې لپاره کار کاوه. نوموړی د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته سپټمبر میاشت کې کابل ته ستون شوی و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند رسنیو ته ویلي موږ په افغانستان کې د یوه بریتانوي وګړي له نیول کېدو خبر یو او د مرستې په موخه مو د هغه له کورنۍ سره اړیکه نیولې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي د ګرانټ بیلي نوم نه دی یاد کړی. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځایه و، تر بیا ښه وخت.